بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو محصلینو ورونو خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورځ د نړیوالو عمومي حقوقو د مضمون په برخه کې زه زاید الله شینواری چې دغه مضمون استاد یم په یو موضوع باندې تاسو ته ویډیو تدریس کوم. زموږ د نن ورځ د درس موضوع چې ده هغه ډیپلوماټیک مسؤلیتونه او امتیازات دي. په دغه موضوع کې به لومړی موږ د ډیپلوماټیک مسؤلیتونو او امتیازاتو پیژندنه وکړو. په دویم قدم کې به هغه د موجودیت کوم منطق او دلایل چې دي هغه روښانه کړو او په دریم قدم کې به په ډولونو باندې بحث وکړو. راځو خپل لومړی موضوع ته چې هغه د ډیپلوماټیک مسؤلیتونو او امتیازاتو پیژندنه ده. په کول کې که موږ تاسو د مسؤلیت په رابطه باندې وغږیږو نو په لغوي لحاظ مسؤلیت خوندیتوب ته ویل کیږي او په اصطلاحي لحاظ باندې په عمومي کچه مسؤلیت د قانوني رسیدګۍ څخه یا به د په کلي شکل د مافیات په شکل باندې به وي یا به د قوانینو د تطبیق په برخه کې خاصو تشریفاتو او شکلیاتو د رعایت په شکل باندې وي او یا به داسې وي چې د محل او د ځای د تغییر په شکل باندې وي. یعنې ماده دا چې په دغه مسؤلیتونو کې او په دغه امتیازاتو کې به یا کاملا قانون په اشخاصو باندې نه تطبیقیږي، هغوی به ترېنه معاف اوسیږي او یا به داسې وي چې د قانون په تطبیق کې به د دوی په اړه باندې خاص شکلیات او تشریفات په نظر کې نیول کیږي او یا به داسې وي چې قانون به باندې په یو محل کې نه تطبیق کیږي بلکې د تطبیق لپاره به بل خاص محل او ځای لټول کیږي او په هغه ځای کې به ورباندې قانون تطبیق کیږي. ښه مثال یې موږ تاسې د مافیات په برخه کې چې وروسته ورباندې بیا بحث کوو په ډیپلوماټیکه برخه کې یا د سیاسي استازو په برخه کې هغوی ګمرکي او مالیاتي مافیاتونه دي. یعنې په دوی باندې په عادي اشخاصو باندې که هغه داخلیان وي او که خارجیان وي هم په ګمرکي تعرفې وضع کیږي د دوی په اعمالو باندې او هم ترېنه مالیات اخیستل کیږي. ولې ډیپلوماټان که د هغوی سره کوم اموال او داري وي او دغه اموال او داري د سفارتخانې اړونده وي یعنې د دې د رسمي کارونو دپاره وي نو هغه بیا د دې مافیاتونو او د دې ګمرکي تعرفو او مالیاتو څخه معاف دي. بل خبره چې موږ وکړه هغه مو ویلې چې دغه مسؤلیتونه به د قانون په تطبیق کې د خاصو تشریفاتو او د خاصو شکلیاتو د رعایت په شکل باندې وي. د دې معنا دا ده که موږ خپل قوانینو ته وګورو د ولسمشر په برخه کې کله چې ولسمشر دغه مشخصو جرایمو مرتکب ګرځېږي چې هغه ملي خیانت دی او د بشریت ضد جرایم دي نو که په دغه جرایمو باندې ولسمشر مرتکب شي نو د دغه محاکمه او مجازات د نور عادي اشخاصو په شکل باندې نه ده بلکې د دې لپاره خاص تشریفات او خاص شکلیات په نظر کې نیول کیږي. معنا دا چې د ولسمشر د دغه اتهام موضوع به لومړی په ولسي جرګه کې د بحث لاندې نیول کیږي او د هغوی د خوا نه چې کله دغه جرم وارد وګڼل شو دغه اتهام وارد وګڼل شو نو د هغې نه وروسته بیا د ولسي جرګې عمومي مجلس راغوښتل کیږي او په هغې کې د 2/3 مطلق اکثریت سره که د ولسمشر دغه جرم تایید شو نو د هغې نه وروسته بیا لوی جرګې ته موضوع ځي او په لویه جرګه کې ورته ځانګړې محکمه جوړیږي او نو هغه ځانګړې محکمې په اساس باندې ولسمشر محاکمه او مجازات کیږي. نو که دلته موږ وګورو په دې ځای کې د قانون په تطبیق کې خاص شکلیات او خاص تشریفاتو ته اړتیا پیدا شوه ولې په عادي شکل باندې عادي افرادو لپاره بیا دا رقم تشریفات او شکلیات په نظر کې نه نیول کیږي. په همدې شکل باندې که موږ د ولسي جرګې وکیلانو هغه د محاکمې موضوع په نظر کې ونیسو یا د هغوی د جرم د اتهام موضوع په نظر کې ونیسو یا د سترې محکمې د اعضاو هغه محکمې او د هغوی د جرمي اتهام موضوع په نظر کې ونیسو نو دوی دپاره بیا خاص تشریفات او شکلیات په نظر کې نیول کیږي. په همدې شکل باندې بله موضوع چې موږ ویلی چې د مسؤلیتونو دغه مسؤلیتونه به د ځای یا د محل د تغییر په شکل باندې وي. دا هم موږ په ډیپلوماټیکه برخه کې په روښانه ډول باندې لیدلی شو چې که چېرته سیاسي استازي یا ډیپلوماټان په یو محل کې د جرایمو مرتکب وګرځېږي په کوربه هیواد کې د جرایمو مرتکب وګرځېږي نو په کوربه هیواد کې دوی د محاکمې او مجازاتو لاندې نه نیول کیږي د دوی عدلي تعقیب هلته صورت نه نیسي بلکې دا به خپل مطبوع هیواد ته لیږل کیږي او مطبوع هیواد د قوانینو او د محاکمو په اساس به دوی ته رسیدګي کیږي. ډیپلوماټیک مسؤلیتونه په دې معنا باندې چې ډیپلوماټان یا سیاسي استازي هغوی د
د کوربه دولت او همدارنګه د لارې په اوږدو کې د سفر په وخت کې چې دلته کوم هیوادونه مخې ته راځي په دې کې د اداري او قضایي مقاماتو د رسیدګۍ څخه دوی مسؤل دي. دوی هلته رسیدګي دوی ته نشي کېدلی، د دوی مالونه نشي تلاشي کېدلی، د دوی بکسونه نشي تلاشي کېدلی، د دوی اسناد نشي کتل کېدلی، د دوی دفترونه حتی د سفارتخانې د مکمله محاوطه او انګړ د پولیس نشي کولی چې تلاشي کړي. که دوی د جرایمو مرتکب هم ګرځېږي هلته تر عدلي تعقیب لاندې دوی نشي راتللی. نو دې ته په کل کې ډیپلوماتیک مسؤلیتونه ویل کېږي. او امتیازات په دې معنی باندې چې ډیپلوماتانو ته ځینې خاص سهولتونه او اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي دي چې دغه اسانتیاوې او سهولتونه بیا دغه ټولنې نور عادي اشخاص که هغه داخلیان وي که خارجیان وي هغوی ته په نظر کې نه نیول کېږي، بلکې دا امتیازات او سهولتونه یوازې او یوازې ډیپلوماتانو ته ورکول کېږي چې وروسته بیا په ډولونو کې باندې بحث کوو لکه ګمرکي تعرفې یا همدارنګه مالیاتي تعرفې دا په ډیپلوماتانو باندې نشته، په سیاسي استازو باندې نشته او دا یوازې او یوازې دغه هیواد د ټولنې کوم عادي افراد چې دي هغه په دې باندې مکلف دي چې هغه داخلیان وي که خارجیان مالیات ورکړي او همدارنګه ګمرکي تعرفې ورکړي. اوس راځو دې موضوع ته چې ډیپلوماتیک مسؤلیتونو او امتیازاتو هغه د موجودیت منطق او دلیل په څه کې دی. ولې په ډیپلوماتیکه برخه کې یا په سیاسي برخه کې ډیپلوماتانو دپاره ډیپلوماتیک مسؤلیتونه او امتیازات په نظر کې نیول شوي دي. دا موضوع هم د ځان نه دلایل لري، د ځان نه خپل منطق لري چې په دې اړه د تاریخ په اوږدو کې درې نظریې رامنځته شوي دي. لومړی نظریه چې دا هغه د ماورای سرحدي نظریه ده. ماورای سرحدي نظریه چې پخوانۍ نظریه ده او اوس وخت په دې باندې عمل نه کیږي، اوس وخت کې په حقوق کې دا نظریه نه منل کیږي. د دې نظریې د دلیل په اساس باندې یا د دوی د غوښتنې په اساس باندې چې د ډیپلوماتانو ته ولې ډیپلوماتیک مسؤلیتونه او امتیازات په نظر کې نیول شوي او دوی ته د ډیپلوماتیک مسؤلیتونه او امتیازات ورکول کیږي، دوی داسې دلیل وړاندې کوي یا داسې ادعا کوي چې خپله دغه د سفارتخانې محاوطه یا د سفارتخانې ځای چې دی وایي دا داسې مثال لري لکه د مطبوع دولت د خاورې یو برخه راخیستل شوي او په کوربه دولت کې ایښودل شوې ده. د مطبوع دولت د خاورې یو ټوټه راخیستل شوي او په کوربه دولت کې ایښودل شوې ده. یعنې مطبوع دولت هغه دولت دی چې ډیپلومات یا سیاسي اساس یې د هغې د خوا نه لېږل شوی دی، هغه یې تابعیت ولري. او کوربه دولت هغه دولت ته ویل کېږي چې ډیپلومات هلته دنده ترسره کوي، هلته د وظیفې دپاره لېږل شوی، دې ته میزبان دولت هم ویل کېږي. نو د دې نظریې په اساس باندې دوی وایي چې په حقوق جزا کې یو مهم پرنسپ دی چې هغې ته محلي پرنسپ وایي او وایي د کم هیواد په محل یا د کم هیواد په قلمرو کې چې جرایم ترسره کیږي د هماغه هیواد قوانین دې ورباندې تطبیق شي. نو د دې نظریې په اساس باندې وایي که چېرته په سفارتخانه کې ډیپلوماتان جرایم ترسره کوي نو هغوی د جرایمو ترسره کولو په صورت کې د خپل هیواد د قوانینو په اساس باندې محاکمه او مجازات شي. نو دلته چون سفارتخانه دوی جز د مطبوع دولت د هیواد ګڼي، د قلمروي ګڼي، نو ځکه وایي چې دلته د مطبوع هیواد قوانین تطبیق شي او که دوی جرایم ترسره کوي نو د هماغه هیواد د قوانینو په اساس محاکمه او مجازات شي. خو که چېرته موږ دغه منطق او دلیل د دوی ومنو، لویه نیوکه چې دلته واردېږي هغه دا ده چې دغه منطق یا دغه دلیل د ډیپلوماتیک مسؤلیت او امتیازاتو دغه عمومي پرنسپ سره په ټکر کې واقعېږي. ځکه موږ مخکې په تعریف کې هم دا وویلې چې په کوربه دولت کې او د لارې په اوږدو کې د سفر په حالت کې په ثالثو او درېمګړو دولتونو کې دغه ډیپلوماتیک مسؤلیتونو امتیازاتو څخه استفاده کولی شي. نو احیانا که چېرته ډیپلومات د سفارتخانې د محاوطې یا د انګړ نه د باندې په همدې هیواد کې او یا هم د لارې په اوږدو کې په درېمګړو دولتونو کې یا په ثالثو هیوادونو کې د جرایمو مرتکب ګرځېږي یا هغه امتیازات موضوع چې موږ مخکې یاده کړه، نو په دې صورت کې به بیا دغه مسؤلیتونه امتیازات دوی ته په نظر کې ونه نیول شي. ځکه موږ یوازې قلمرو خبره وکړه، نو دلته یوازې محاوطه د سفارتخانې چې د دوی قلمرو ګڼل کېږي د دې نظریې د ادعا په اساس باندې. نو په دې ځای کې به په دې هیوادونو کې یا په همدې هیواد کې سفارتخانې نه باندې دغه ډیپلوماتیک مسؤلیتونه امتیازات دوی ته په نظر کې نه نیول کېږي. نو همدغه لویه نیوکه وه چې په اوس وختونو کې بیا دغه نظریه په حقوق کې کراسته او د دې نه استفاده نه کېږي. بله نظریه رامنځته شوه چې هغه د استازولۍ یا د نمایندګۍ نظریه ده. د دې نظریې په اساس باندې
دوی داسې وایي چې ډیپلوماتانو ته یا سیاسي نمایندګانو ته ځکه ډیپلوماتیک مسؤلیتونو امتیازات ورکول کیږي چې دوی د خپل هیواد ځانګړي نمایندګان دي، ځانګړي استازي دي په کوربه هیواد کې. دوی د خپل هیواد تمثیل کوي په هغه هیواد کې، د خپل هیواد نمایندګي کوي په هغه هیواد کې. نو چون دی د خپل هیواد تمثیل کوي، د خپل هیواد نمایندګي کوي په هغه هیواد کې، نو که چېرته دوی په رابطه باندې د قوانینو د رسیدګۍ موضوع مطرح کیږي نو باید د هغه خپل هیواد قوانین دې ورباندې تطبیق شي. یعنې دوی دغه ډیپلوماتیک مسؤلیتونه امتیازات یوازې د دې استازولۍ او د نمایندګۍ موضوع پورې مربوطه ګڼي او دوی وایي چې ډیپلوماتانو ته ډیپلوماتیک مسؤلیتونه امتیازات ځکه ورکول کیږي چې دوی د خپل هیواد استازي دي او هغه ځای کې د خپل هیواد تمثیل کوي. خو که چېرته موږ دې موضوع ته هم ژور فکر وکړو، دغه ادعا موږ په ژوره توګه باندې تحلیل کړو، نو دا هم یو منطقي دلیل په نظر باندې نه راځي چې موږ وایو چې یوازې د تمثیل کول یا استازولي او نمایندګي د دې سبب شي چې موږ ډیپلوماتانو ته ډیپلوماتیک مسؤلیتونه او امتیازات په نظر کې ونیسو. نو یوازې استازولي یا د خپل هیواد تمثیل کول د دې سبب نه ګرځېږي چې هغه د موږ په دې باندې د ادعا وکړو چې ډیپلوماتیک مسؤلیتونه امتیازات د دې په اساس باندې ورکول کیږي. نو د دې نه وروسته بله نظریه چې هغه منطقي نظریه ده او اوس په حقوقو کې په همدغه نظریه باندې عمل کیږي، دا نظریه رامنځته شو چې هغه د دندې د اجرا مصلحت او غوښتنه ده. چون ډیپلوماتان داسې دندې ترسره کوي چې هغه سیاسي دندې دي او د خپل هیواد د بهرني سیاست یا د خارجي سیاست نمایندګي کوي په کوربه دولت کې. نو دلته که موږ وګورو سیاسي دندې په ځانګړي ډول باندې د بهرني سیاست دندې ترسره کول په نورو هیوادونو کې دا ډېرې حساسې او مهمې دي. دا د ډېر اهمیت او د حساسوالي څخه برخورداره دي. دغه دندې باید په ډېر اطمینان سره ترسره شي، دغه دندې باید په ډېرو دلجمۍ سره ترسره شي، دغه دندې باید په ډېرو سړو مزغو سره ترسره شي. که چېرته په دغسې دندو کې یو څوک د فشار لاندې واقع وي، یو څوک د خارجي عواملو په اساس باندې متاثره واوسیږي، نو نشي کولی چې خپله دغه مهمه دنده په ښه شکل سره دا ترسره کړي. نو دلته کې مجبور دی چې د دپاره باید دغه ډیپلوماتیک مسؤلیتونه امتیازات په نظر کې ونیول شي تر څو د خپله سیاسي دنده چې د خپل هیواد د خوا نه دې ته ورکول شوې په کوربه دولت کې دا ترسره کوي، دا دې په پوره اطمینان سره ترسره کړي، دا دې د هر ډول فشارونو او د خارجي عواملو څخه متاثره ونه اوسیږي. نو همدغه د دندې د اجرا مصلحت د غوښتنه کوي چې د دپاره باید ډیپلوماتیک مسؤلیتونه او امتیازات په نظر کې ونیول شي. دلته یو دلیل بله هم رامنځته کیږي چې هغه د اسرارو افشا ده. چون ډیپلوماتان چې کومې دندې ترسره کوي دغه دندې پټې دي، فسري دي، دا د خپل هیواد د خارجي سیاست نمایندګي کوي، د هغه هیواد د حالاتو په رابطه باندې باید خپل هیواد ته معلومات ولېږي. نو که چېرته ډیپلومات سره دا ویر او تشویش موجود وي چې که چېرته زه دغه دندې ترسره کړم ممکن د تالاشۍ په وخت کې ما سره دغه اسرار چې ما سره دي او پټ دي او دا زما د هیواد په رابطه باندې باید پټ وساتل شي، دا افشا کېدلو ویره شته یا دا افشا کېږي. نو په دې صورت کې هم دغه دندې چې موږ مخکې ته یادونه وکړه چې سیاسي دندې دي، دغه دندې به هم د خطر سره مخامخ شي. حتی د دې امکان هم شته چې داسې اسرار کېدای شي افشا شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ بحرانونه رامنځته شي، ټکرونه رامنځته شي. نو همدغه دلایلو ته په کتو سره ډیپلوماتیک مسؤلیتونه امتیازات د ډیپلوماتانو لپاره قبول شوي دي. بله موضوع ته چې راځو هغه د ډیپلوماتیک مسؤلیتونو او امتیازاتو ډولونه دي. تعریف یې موږ مخکې وکړو، بار بار تکرار ته اړتیا نشته. راځو ډیپلوماتیک مسؤلیتونه موږ جدا په برخو باندې ویشو او امتیازات جدا په برخو باندې ویشو. لومړی ډیپلوماتیک مسؤلیتونو ته راځو. ډیپلوماتیک مسؤلیتونه په لومړی قدم کې په دوه برخو باندې ویشل کیږي، یو ته اداري مسؤلیتونه وایي او بل ته قضایي مسؤلیتونه وایي. اداري مسؤلیتونه لکه څنګه چې موږ مخکې په عمومي تعریف کې هم د دې یادونه وکړه، هغه دا دی چې ډیپلوماتان په هغه کوربه هیواد کې یا د لارې په اوږدو کې په ثالثو او درېمګړو هیوادونو کې دغه هیواد د قوانینو وبخښئ دغه هیواد د اداري مقامات چې هغه پولیس دي د هغوی د تلاشۍ نه، د هغوی د تعقیب، د هغوی د کنټرول نه دا مسؤول دي. هغه هیواد پولیس نشي کولی چې دوی په دې هیواد کې تلاشي کړي، دوی ودرئ، د دوی جیبونه وګوري، د دوی بکسونه وګوري، همدارنګه د دوی بایکونه تلاشي کړي، د دوی کمپیوټر وګوري، د دوی اسناد او ډیټا وګوري. نو دا خپله په مجموع کې د اداري مسؤلیتونو
باندې دلالت کولی شي. یعنې د پولیسو د رسیدګۍ نه دوی په دې هیواد کې معاف دي. پولیس نشي کولی چې په هر صورت سره د دوی یا د دوی سفارتخانې ته ننوځي یا د دوی موبایلونه وګوري یا د دوی ډیټاګانې وګوري. بلې چې د قضایي مسؤلیتونه دي، قضایي مسؤلیتونه دا دي چې کله ډیپلومات په کوربه هیواد کې یا په ثالثو هیوادونو کې چې د په لاره کې مخې ته راځي او دا سفر د وظیفې ځای ته ځي او یا بیرته د وظیفې ځای نه خپل هیواد ته راځي، نو په دې صورت کې که چېرته دا د مدني او د جزایي تخلف چې هغه جرایم دي یا مدني تخلف د د ډیپلوماتیک مسؤلیتونو دویم ډول چې دي هغه قضایي مسؤلیتونه دي. قضایي مسؤلیتونه په دې معنا باندې چې کله ډیپلومات د لارې په اوږدو کې وي ثالثو هیوادونو کې چې دندې د خپل مطبوع دولت نه د دندې ځای ته ځي او یا بیرته خپل کور ته راستنېږي، خپل مطبوع دولت ته راستنېږي. په دغه هیوادونو کې او همدارنګه په کوربه هیواد کې که چېرته دا د مدني تخلف او د جرم یا جزایي تخلف مرتکب وګرځېږي، نو د هغه هیواد د قوانینو او د محاکمو د رسیدګۍ څخه دا معاف دی، بلکې دا به د خپل مطبوع هیواد د قوانینو او محاکمو په اساس باندې دغه مدني او جزایي موضوع ته رسیدګي کیږي. نو قضایي مسؤلیت که موږ د خپلو خبرو ته وګورو نو په دوه برخو باندې ویشلی شو. یو مدني مسؤلیت دی او بل جزایي مسؤلیت دی. مدني مسؤلیت په دې معنا باندې چې کله ډیپلومات د مدني تخلف مرتکب ګرځېږي، یعنې داسې یو عمل ترسره کوي چې د هغې نه د ټولنې خصوصي افراد متضرره کېږي، نو په دغه صورت کې که په ده باندې مدني دعوا اقامه کېږي، نو په دې صورت کې دا د اړونده هېواد د قوانینو او د محاکمو په اساس باندې دغه مدني دعوې ته رسېدګي نشي کېدلی، بلکې دا به خپل مطبوع دولت ته لیږل کېږي. خو د مدني مسؤلیت په رابطه باندې موږ دا موضوع باید روښانه کړو چې مدني مسؤلیت دومره قوي نه ده لکه د جزایي مسؤلیت په نسبت باندې. په ځینو مواردو کې مدني مسؤلیت د ډیپلوماتانو او سیاسي نمایندګانو لپاره په نظر کې نیول کېږي، ولې په ځینو مواردو کې بیا په دې کې استثناءات ډېر دي. لومړی غټ استثناء چې په دې ځای کې شته هغه دا ده چې د جرم څخه نشت شوي یا ناشي یا د جرم څخه رامنځته شوې کومه مدني دعوه چې ده، په دې صورت کې بیا ډیپلوماتان په دغه هیوادونو کې مدني مسؤلیت نه لري، یعنې جزایي مسؤلیت شته، جرم ته رسیدګي په دغه هیوادونو کې نه ترسره کېږي، خو د جرم نه چې کومه مدني دعوه راولاړېږي یا رامنځته کېږي هغه موضوع بیا په همدغه اړونده هیوادونو کې تر رسیدګۍ لاندې نیول کېږي. که موږ وګورو موږ جرایم د بعدونو په اساس باندې په دوو برخو باندې ویشو، یو بعدي جرایم دي او بلې دوه بعدي جرایم دي. یو بعدي جرایم هغه جرایم دي چې هغوی یوازې جزایي بعد لري، هغې کې مدني بعد شامل نه دی، یعنې هغې نه خصوصي افراد نه وي متضرره شوي، هغه یوازې د هیواد قوانین تر پښو لاندې شوي وي یا یوازې ټولنې ته صدمه او ضرر رسېدلي، خصوصي افراد هغې نه متضرره شوي نه وي. ښه مثال یې موږ ورته وویلی شو لکه ممنوعه وسله ګرځول چې چاته ضرر نه وي رسولی. یو سړی دی وسله په قانون کې بنده ده ګرځول، خو دی ګرځوي خو چې چاته ضرر نه دی رسولی، دوی خو جرم ترسره کړه خو دا جرم یو بعدي دی، یعنې یوازې د هیواد قوانین یې مات کړو، خصوصي افراد پرې متضرر نه شو. یا د ترافیک د سره څراغ څخه تېرېدل، د ترافیک د سره څراغ څخه چې هغه وخت کې تېرېدل او تېرېدل ممنوع اوسېږي او یو ډریور د دغې نه تېرېږي او بل چاته ضرر ونه رسوي، نو په دې صورت کې د جرم ترسره کړه خو جرم یو بعدي دی، ځکه خصوصي افراد ترې متضرر نه شو، یوازې دولت قوانین مات شو. بلې چې دي دوه بعدي جرایم دي. دوه بعدي جرایم هغه جرایم ته ویل کېږي چې هم مدني بعد لري او هم جزایي بعد لري، یعنې هم ترې خصوصي افراد متضرر شوي وي او هم ترې ټولنه او دولت متضرر شوي، هم د ټولنې او د دولت قوانین تر پښو لاندې شوي وي. چې اکثره جرایم موږ وګورو د جرایم اکثره برخه چې د هغه دوه بعدي جرایم دي. که موږ ساده مثال د سرقت یا د غلا د جرم ورکړو، نو د غلا په جرم کې دواړه بعده شامل دي، هم خصوصي افراد ترې متضرر شوي دي، د هغوی اموال په سرقت باندې وړل شوي دي، او هم ترې ټولنه او دولت متضرر شوي ده، ځکه چې دولت او ټولنې قوانین مات شوي دي. نو په دغه صورت کې که چېرته ډیپلومات دغسې یو جرم ترسره کړي چې هغه دوه بعدي وي، یعنې هم مدني بعد په خپل ځای باندې وي او هم جزایي بعد په خپل ځای باندې وي، نو په دې صورت کې جزایي مسؤلیت خو په خپل ځای باندې پاتې ده، هغه مسؤلیت لري، هغه د جرم په رابطه باندې هغه هېوادونه ورته رسیدګي نشي کولی، ولې دغسې یوه دعوه چې خصوصي افراد ترې متضرر شوي وي هغې ته به بیا د همدغه هېواد د قوانینو په اساس باندې هغه که کوربه هېواد وي او که د لارې د اوږدو هغه ثالث هېوادونه وي، د هماغه د قوانینو او محاکمو په اساس باندې به دې ته رسیدګي کېږي. دویمه استثنا چې پکې قبوله شوې لویه هغه شخصي کاروبار او تجارت دی. که ډیپلومات په دغه هېوادونو کې شخصي کاروبار او تجارتونه ولري،
دغه شخصي کاروبار او تجارتونه یا د پخوا وخت نه موجود وي او یا یې وروسته شروع کړي وي، خو دا کاملا د شخصي وي، د سفارتخانې پورې مربوط نه وي. نو په دغه صورت کې که د ده په رابطه باندې د تجارتي کاروبار او د تجارت شخصي کاروبار او تجارت په رابطه باندې چا سره مشکل پیدا کېږي او دعوه پیدا کېږي چا سره، نو په دې صورت کې بیا د همدغه هېواد د قوانینو په اساس باندې که هغه کوربه هېواد وي او که د لارې د اوږدو هغه درېمګړي هېوادونه د همغه هېواد د قوانینو په اساس باندې رسیدګي ورته کېږي، نو دلته بیا دې مسؤلیت ته استفاده نه شي کولی. او بل هغه ټاله چې دا استثنا چې پکې ده هغه دا ده چې خپل شخصي دارایي هغې ځای کې ولري، غیر منقول ملکیتونه هلته ولري، ځمکې ولري، جایدادونه ولري او هغه د خپل شخصي وي، د سفارتخانې پورې مربوط نه وي. نو په دغه صورت کې که چېرته بیا دې ته مدني دعوه د دغه اعمالو په رابطه باندې مطرح کېږي، نو په همدغه هېوادونو کې دغه مدني دعوه د رسیدګۍ لاندې نیول کېږي. بلې چې د جزایي مسؤلیت دی، جزایي مسؤلیت په دې معنی باندې چې ډیپلومات په کوربه دولت کې یا په ثالثو هېوادونو کې د لارې په اوږدو کې د کوم جرم مرتکب ګرځېږي، نو دغه ډیپلومات یا سیاسي استازی د دغه جزایي موضوع پر رابطه باندې د دغه جرم پر رابطه باندې په دې هېوادونو کې د دې موضوع ته رسیدګي لاندې نه نیول کېږي. عدلي او قضایي ارګانونه د دغه جرمي قضیې ته رسیدګي په دغه هېوادونو کې نشي کولی، د دې موضوع به خپل اړونده هېواد ته لیږل کېږي او دا په دې معنا باندې نه ده چې ډیپلومات یو جرم ترسره کړه او هغه د بیخي د رسیدګۍ لاندې ونه نیول شي او هغه د محاکمو مجازات نه شي. ځکه دلته بیا بل مهم پرنسپ موږ لرو چې هغه د جنایي عدالت پرنسپ دی او هغه پرنسپ د دې غوښتنه کوي چې څوک جرم کوي په کوم شکل یې کوي چېرته یې کوي هغه باید بې رسیدګۍ او د محاکمې مجازاتو څخه پاتې نه شي، بلکې هغه باید محاکمه شي او هغې ته رسیدګي وشي. نو په دې صورت کې ډیپلومات خپل اړونده هېواد ته لیږل کېږي، خپل مطبوع هېواد ته لیږل کېږي او د هغې په اساس باندې د هغه د محاکمو په اساس باندې د محاکمه او مجازات کېږي. خو په دغه هېوادونو کې د دوی دغه جزایي موضوع چې ده تعدیې او جزایي تعقیب لاندې نشي نیول کېدی. په جزایي مسؤلیت کې یوه استثنا چې منل شوې ده او قبوله شوې هغه استثنا دا ده چې مشهود جرایم دي. د مشهودو جرایمو په صورت کې بیا ډیپلوماتان جزایي مسؤلیت نه لري. مشهود جرایم موږ تاسې پیژنو، هغه جرایمو ته ویل کېږي چې هغه مشاهده شوي وي، هغه د پولیسو په مخ کې ترسره شوي. مثال یو سړی ځي په تالاشۍ چوک کې او د پولیس په مخ کې یو سړی په تمانچه باندې ولي، یو سړی په چاقو باندې وهي، دغه جرایم چې دي د عدلي ارګانونو په مخ کې ترسره شوي نو دې ته موږ مشهود جرایم وایو. دغسې جرایم که ډیپلوماتان ترسره کوي، سیاسي استازي ترسره کوي یا سیاسي نمایندګان یې ترسره کوي، نو په دې صورت کې بیا دوی جزایي مسؤلیت نه لري. بیا دغه هېواد عدلي او قضایي ارګانونه کولی شي چې دوی ونیسي او تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. بل چې دي هغه امتیازات دي. امتیازات هم د ډیپلوماتانو په دوه برخو باندې ویشل کېږي، یو ګمرکي معافیتونه دي، بل مالیاتي معافیتونه دي. ګمرکي معافیتونه په دې معنا باندې چې ډیپلوماتانو سره چې کوم رسمي اموال دي د سفارتخانې اړونده توکي او تجهیزات دي ورسره، دا که د هېوادونو د سرحدونو څخه تېرېږي او کوربه دولت ته دا ځي، په هر هېواد کې په سرحدونو کې د نه ګمرکي مالیات تخصیص کېږي، د ګمرکي معافیتونه شو. بلې چې دي مالیاتي معافیتونه دي، که د ډیپلومات سره خپل رسمي اموال او دارایي په هغه هېواد کې د سفارتخانې اړونده موجودې وي، د هغه هېواد د قوانینو په اساس باندې د دوی نه مالیات نه اخیستل کېږي. په عادي حالات کې نور خلک هغه که خارجیان وي که داخلیان وي، که هغوی اموال د سرحدونو څخه تېروي، هغوی باید په هغه د هېواد د قوانینو په اساس باندې ګمرکي تعرفې پرې وضع کېږي او هغه باید ګمرکي محصولات ورکړي. په همدا شکل باندې مالونه چې دي د هېواد د اړونده قوانینو په اساس باندې په دوی باندې مالیات وضع کېږي. خو ډیپلوماتان بیا د دغې ډول مالیاتو څخه یا د ګمرکي تعرفو څخه معاف دي، دوی باندې نه وضع کېږي. په دې کې یو څو استثناءات دلته شته چې موږ مخکې دلته یادونه ترې وکړه. یو دا دی که ډیپلومات سره دغسې اموال وي یا داسې دارایي وي چې د هغه شخصي وي، د هغه شخصي ملکیتونه وي، یعنې د هغه غیر منقول اموال وي په دغه هېوادونو کې، په همدې کوربه هېواد کې وي یا د لارې په اوږدو کې په ثالثو هېوادونو کې وي، نو د دوی نه بیا مالیاتي معافیتونه هغه نشته، په دوی باندې نه وضع کېږي، مالیات د دوی نه اخیستل کېږي. په همدې شکل باندې ګمرکي تعرفې هم پرې وضع کېږي، یا د خپل شخصي کاروبار هلته ولري، تجارت هلته ولري، نو په دې صورت کې هم دوی نه مالیات اخیستل کېږي، دوی د مالیاتو څخه نه دي معاف، همدارنګه ګمرکي تعرفې ورباندې راځي. نو دا زموږ د نن ورځې د نړیوالو عمومي حقوقو د مضمون اړونده یو موضوع چې هغه د ډیپلوماتیک مسؤلیتونو او امتیازاتو موضوع وه. په دې باندې موږ نن بحث وکړو. نو خدای دې وکړي چې دغه موضوع یا دغه بحث تاسو ته مفید تمام شي، تاسو دغه بحث وګورئ، ګټه ترېنه واخلئ. بیا هم که تاسو سره
کومه پوښتنه وه په دې رابطه باندې کوم مشکل و نو موږ انشاءالله ستاسو خدمت کې وو د هرې ممکنې وسیلې په اساس باندې کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ او موږ ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویلی شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.